درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم او دا د مورولي پلارولي د لړۍ 26مه برخه ده چې په نوزیږو، تیرهو او ګرځانه ماشومانو کې د خوند او ذایقې د حس ودې او پراختیا ته ځانګړې شوي. ماشومان د خوند، مزې، توې یا ذایقې له حس سره یو ځای زیږي. په دې معنی چې ماشوم د ژوند له لومړۍ شېبې د څلورو اساسي او یوه پنځم خوند د حسولو او پیژندلو توان لري. مګر د نورو حواسو غوندې دا حس هم پرمختللی نه وي. د وخت په تیریدو او د مور و پلار په هڅه پیچلی او بشپړیږي. د خوند او ذایقې حس له ماشوم سره مرسته کوي چې بیلابیل خواړه وپیژني، مناسب هغه وخوري، وده وکړي او بالاخره ژوندی پاتې شي. د مزې او خوند د حس له لارې نوزیږي ماشومان خوږ، تریو یا مالګین، تروش، تریخ او امامي خوندونه توپیروي. د څلورو اصلي خوندونو یعنی خواږه، مالګین، تروش او ترخه ترڅنګ امامي ځانګړی او پنځم خوند دی چې د انسانانو خوښیږي او عموما د غوښې، کبانو او پنیر غوندې په هغو خوړو کې وي چې ډیر پروتین ولري. همداراز دا خوند په ډیرو رسیدلو او پخو رومي بانجانو، سویا ساس او مرخیړیو کې هم وي. د دې خوندورې مزې او توې نوم د خوندور یا لذیذ په معنا جاپاني ریښه لري. په انګریزي کې هم امامي بولي. څېړنې ښیي چې نوزیږي ماشومان له پیله د 5 واړو خوندونو ته بیلابیل غبرګونونه ښیي. ځینې خوندونه تر نورو غوره ګڼي. د بیلګې په توګه خواږه خوندونه یې په فطري او غریزي توګه خوښیږي. په ځانګړي ډول د مور د شیدو خوږ خوند یې تر بل هر خوند ډیر خوښیږي. پر همدې بنسټ د بل هر ډول خوړو په پرتله د مور د شیدو رودلو ته ډیره تلوسه ښیي. نوزیږي ماشومان د مور د شیدو له لارې د هغو خوراکونو له خوندونو سره آشنا کیږي چې مور یې په نورماله توګه هره ورځ خوري. په دې معنی د مور د خوړو خوند د هغې شیدو ته ځي او د شیدو له لارې ماشوم د بیلابیلو خوندونو څه ناڅه مزه څکي. دا چې دغه خوندونه د شیدو له خوند سره ګډیږي یو څه پیکه وي. له دې کبله مور ته سپارښتنه کیږي چې په لومړي سر کې هڅه وکړي د خپلو خوړو له لارې د شیدو خوند طبیعي وساتي او داسې خواړه ونه خوري چې د شیدو خوند او بوی یو ناڅاپه بدل کړي. که مور متوجه شي چې ماشوم یې له کوم دلیل پرته شیدو رودلو ته مخکنی لیوالتیا نه ښیي، تر هر څه لومړی باید د خپلو خوړو لیست وګوري چې څه بدلونونه پکې راغلي دي. که داسې څه پکې پیدا کړي چې د شیدو خوند او بوی په پراخه کچه او یو ناڅاپه بدلوي، باید خوړل یې فوراً ودروي، ځکه په دې وخت کې تر بل هر څه د ماشوم تغذیه او د تیرودنې له لارې له مور سره د ماشوم اړیکه لومړیتوب لري. که د خوند له مخې د مور شیدې له وچو شیدو سره پرتله کړو، د مور شیدې خوندورې دي، خو مور د ورځنیو خوړو تر اغیز لاندې یې خوند ثابت نه پاتې کیږي. خو وچې شیدې تل یو خوند لري، بدلون پکې نه راځي او چې یو ځل ماشوم ورباندې روږدی شي، بیا یې د مور شیدو ته پخوانی تلوسه نه پاتې کیږي. له همدې کبله د ماشوم روزنې پوهان سپارښتنه کوي چې میندې باید په ټول ځان هڅه وکړي چې د خپلو شیدو ترڅنګ ماشوم ته وچې شیدې یا پودري شیدې ورنه کړي. له ډیرو استثنایی حالاتو پرته کابو 95% میندې هومره شیدې تولیدوي چې ماشوم یې موړ شي. دا چې ماشوم مې نه مړیږي، شیدې مې کمې دي، وده نه کوي، ژاړي او هغه دغه خبرې تر ډیره خوشې چټي پلمې دي، کوم علمي بنیاد نه لري. د ژوند په لومړنیو میاشتو کې ماشومان تر یوه بریده له مالګین یا تریو خوند سره حساس وي. بیلابیل غبرګونونه ښیي، چندان یې نه خوښیږي، خو څېړنې ښیي چې د وخت په تیریدو دغه غبرګونونه بدلون مومي او ورسره روږدي کیږي. مګر تروش خوند یې نه خوښیږي، هڅه کوي ویې نه خوري. همداراز تریخ خوند نشي زغملی، په وړاندې یې شدید غبرګون ښیي. دغه غبرګون د زهرجنو او خطرناکو څیزونو د خوراک د مخنیوي په پار چې عموماً ترخه خوندونه لري، د انسان د تکامل او بشپړتیا په بهیر کې د یوه طبیعي دفاعي میکانیزم په توګه وده کړې چې ښکاري له یوه نسل څخه بل هغه ته لیږدیږي. د مور شیدې د نوزیږو ماشومانو د ذایقې یا خوند د حس په پراختیا او وده کې خورا لوی اغیز لري. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د مور د خوړو خوندونه د شیدو له لارې ماشوم ته ورځي او ماشوم په تدریجي ډول له نویو خوندونو سره بلدیږي او د ذایقې حس ورځ په ورځ وده کوي.
که میندې هره ورځ بېلابېل خواړه وخوري. ماشومان به هم په راتلونکي کې رنګارنګ خوړو ته لیوالتیا ښیي او د نویو خوندونو منلو ته به په اسانۍ رضا کیږي. دغه ماشومان په لویوالي کې کولای شي د بېلابېلو خوړو او څیزونو خوندونه په اسانۍ تشخیص کړي، مګر که د مور د ورځنیو خوړو لیست ډېر محدود وي یا ماشوم د بوتل له لارې وچې شیدې خوري چې ثابت او یو ډول خوند لري، څېړنې ښیي په دغو ماشومانو کې د نورو هغو په پرتله د خوند او ذایقې حس لږه پراختیا مومي، ځکه نو د بېلابېلو خوړو تجربه کولو ته زړه نه ښه کوي او یا یې هم مزه نشي تشخیصولی. له 6 میاشتو وروسته تیر روي ماشومان ورو ورو چمتو کیږي چې د مور د شیدو ترڅنګ جامد خواړه هم وخوري. دا وخت د ماشومانو د ذایقې او خوند د حس د پیاوړتیا لپاره ډیر ارزښتناک دی. په دې وخت کې ماشوم د پیکه خوندونو پر ځای چې مخکې یې د مور د شیدو له لارې تجربه کړي ول، د نویو پراخو خوندونو ترڅنګ د بېلابېلو خوړو اصلي او پوره خوندونه آزمایي. په دې وخت کې باید د ماشوم د خوړو په لیست کې رنګارنګ او سالم خواړه لکه بېلابېلې میوې، سابه او دانې داسې ور ډېرې کړل شي چې د خوند او ذایقې حس په تدریجي ډول ورسره وده او پراختیا ومومي. او له بلې خوا ماشوم هغه ټول اساسي غذایي توکي او مواد ترلاسه کړي چې د فزیکي ودې او روغتیا لپاره یې اړین دي. له نویو خوړو سره د ماشوم د اشنا کولو پر مهال باید مور و پلار له ډېر زغم څخه کار واخلي، ځکه په لومړي سر کې ماشومان نه غواړي نوي خوندونه وڅکي او د نویو خوندونو په وړاندې اکثرا منفي غبرګون ښیي. دا غبرګون بشپړ طبیعي دی، د اندېښنې وړ نه دی. څېړنې ښیي چې ماشومان له یوه خوند یا خوړو سره له څو ځل مخامخي وروسته عادي کیږي او بیا منفي غبرګون نه ښیي. لکه وړاندې مې چې یادونه وکړه، ماشومان په پیل کې خوږو ته ډېره لیوالتیا ښیي. دا لیوالتیا هم طبیعي ده، خو مور و پلار باید هڅه وکړي چې د بېلابېلو خوندونو ترمنځ تعادل او انډول وساتي. له تروو، ترشو او ترخو خوندونو سره د ماشوم بلدول سوکه سوکه د هغه د ذایقې حس پراخوي چې په راتلونکي کې د تغذیې او خوړو لپاره ډېر انتخابونه ولري. ماشومان له 1 کلنۍ څخه تر 3 کلنۍ پورې د خوړو په اړه تر ډېره ځانګړې لیوالتیاوې، لومړیتوبونه او ترجیحات پیدا کوي. د بیلګې په توګه کیدای شي د ماشوم خوږې میوې ډېرې خوښې او له سبو څخه ډډه وکړي. دغه غذایي لیوالتیاوې او لومړیتوبونه د خوندونو د لومړنیو تجربو، کورني چاپیریال او حتی جینیټیکي عواملو تر اغېز لاندې په تدریجي ډول رامنځته کیږي. مور و پلار د ماشوم د ذایقې یا خوند د حس په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. په داسې کورني غذایي چاپیریال کې چې پکې سالم او بېلابېل خواړه په منظمه توګه وي، ماشوم رنګارنګ خوندونه تجربه کوي او د خوړو سالمې او له روغتیایي پلوه ارزښتناکې او ګټورې لیوالتیاوې پیدا کوي. همداراز مور و پلار باید زغم ولري چې د هڅونې ترڅنګ ماشوم ته فرصت ورکړي چې نوي خواړه وخوري، حتی که په لومړي، دویم، دریم، څلورم ځل یې له خوړلو او څښلو څخه ډډه او انکار وکړي. هڅه باید وشي چې ماشومان ډېر خواږه، ډېر مالګین او تروه او ډېر غوړ خواړه ونه خوري. د خوږو خوړو ډېر خوړل د چاغښت او د غاښونو د ورستېدا کبل ګرځي. ډېر مالګین او غوړ خواړه کیدای شي د ماشومانو د وینې پر فشار منفي اغېز وکړي. له همدې امله مور و پلار باید د ماشوم د خوړو ترکیب ته په تیره بیا د خوږې، مالګې، مسالو او غوړو په برخه کې ځانګړی پام وکړي، ځکه دغه توکي د ماشوم روغتیا ته ژر زیان اړوي. چې خبره راټوله کړم، نو په ماشومانو کې د خوند او ذایقې د حس وده او پراختیا د ګڼو لاملونو تر اغېز لاندې وي چې 3 هغه یې د نورو په پرتله پام وړ دي. لومړی جینیټیک یا وراثت. ځینې ماشومان د خپلو پلرونو او میندو غوندې زیږي. په طبیعي ډول یې ځینې خواړه خوښیږي او له ځینو یې بد راځي. دویم، د ژوند د پیل لومړنۍ غذایي تجربې د ماشوم په راتلونکي غذایي لیوالتیاو بیخي ژور اغېز لري. هغه ماشومان چې په دې وخت کې د ډېرو او رنګارنګ خوړو مزه حس کړي وي، معمولاً په راتلونکي کې پراخ او رنګارنګ غذایي لومړیتوبونه او لیوالتیاوې لري. دریم،
کورنۍ غذایی چاپیریال او هغه خواړه چې مور و پلار یې خوري کولای شي د ماشوم د ذایقې او خوند حس پر ودې او د ماشوم پر غذایی لیوالتیاو مخامخ اغیز وکړي. ځکه ماشومان مور و پلار ته په کتلو د خوړو عادتونه زده کوي. نو که غواړئ ماشومان مو بېلابېل یا کوم ځانګړي خواړه په خوند وخوري، تاسو د هغوی په مخ کې پام وړ خواړه څو ځله په ډېره لیوالتیا او شوق وخورئ. تر بیا.